ګرانو کتونکو د یو وخت خبره ده چې د یو ملک یو باچا و، د هغه دوه زامن و، یو سپین ګل و بل تور ګل و. سپین ګل در تور ګل لږ مشر و. دا دواړه وروڼه پر مور پلار ډېر زیات ګران و. د باچا ښځه یو ورځ په خپل محل کې ولاړه وه. د محل مخ ته یو غټه درخته وه. په درخت کې دوې مرغانې ناستې وې. د باچا ښځې دا مرغانو ته ډېر په غور سره کتل. ورګرده ورځ به دا مرغان ته سوچ ورله کړی و. دا مرغانې به ګرځېدې ګرځېدې، کښنۍ کښنۍ پاڼې به یې سره راجمع کولې او خپل ځان ته یو ځالۍ یا ګونسله جوړوله. د باچا ښځه به اکثر دلته په کړکۍ کې ولاړه وه او دا مرغان ته به یې سوچ ورله کړی و چې دا څنګه محنت کوي او د ځان دپاره څنګه کښنۍ کور یعنې کې ځالۍ جوړوي. لږ ورځې تېرې سوې. د مرغانو خپله ځالۍ په ډېر ښه طریقه سره جوړه کړه. د باچا ښځې و دا مرغان ته ډېر په غور سره هره ورځ به کتل او څو ورځې په دې کې نورې تېرې سوې او دا مرغانو هګۍ واچولې. بیا په دا مابینځ کې څو ورځې نورې تېرې سوې. د دا هګیانو څخه کښنې کښنې دوه د مرغۍ بچیان راووتو او دا کښنې چیچیانو ډېرې نارې شروع کړې. په دا حال کې د دا چیچیانو مور راورسېده او دا کښنې چیچیانو ته خپلې خولې څخه خوراک ورکوي او بیا دا چیچیان چوپ سو. دا نظاره چې د باچا ښځې ولیده نو دا ډېره خوشحاله سوه چې دا مور څنګه خپل کښنیان په ښه طریقه سره مړوي. په دې مابینځ کې لږ ورځې نورې تېرې سوې. د دا چیچیانو مور یو ورځ مړه سوله. نو چې کوم پلار یې و د چیچیانو دا خپل بچیان په ښه طریقه سره نه سو مړوی. نو دې دپاره دا مرغۍ راولاړه سوه. خپلې ځالۍ ته یې بله مرغۍ راوسته، یعنې کې د چیچیانو دپاره یې بله مور پیدا کړله. دا مور چې راله د دې د چیچیانو څخه ډېر بد کېدی. یو ورځ چې د نر مرغۍ خواته ولاړی دا مور یې راولاړه سوه. دا چیچیانو ته د ورځې دانې ورکړلې. دا د ورځې دانې د چیچیانو په ستوني کې بندې سوې او هغه چیچیان مړه سولو. د باچا ښځې دا ټوله نظاره وکتله چې څنګه د دا دوو چیچیانو مور مړه سوه. دا مرغۍ بل واده وکړي او بل واده سره دا دوه کښنیان مړه سولو. نو دا ډېره پریشانه سوه د دا کښنیانو په مرګ باندې او ډېره سخته غمزده سوله. یو ورځ د باچا ماینه خپل په بستره کې ډېره خواشینه ناسته وه چې باچا ورالی. دې څه پوښتنه وکړه چې په چش باندې دومره خفه یې، په چش باندې دومره خوابدې ناسته یې. د باچا معنی ورته وویلې چې زه تاته کیسه کومه، ته به د هغه دپاره زما سره دا واده کوې چې ته به زما په خوله کوې. باچا ورته وویل بلکل زه ستا په خوله کوم، خو ته ماته کیسه راوښیه چې ته په چش باندې دومره خوابدې ناست یې. نو د باچا معنی ورته وویلې چې دا رقم دوې مرغۍ وې، د هغه دوه بچیان پیدا سو. بیا یوه مرغۍ مړه سوه. دا مرغۍ راولاړه سوه بل واده یې وکړي. چې واده یې وکړي دا کم بله مرغۍ راولاړه سوه، دا دوه کښنیان یې مړه کړلو. نو زما ستاسو دا خواست دی چې هر وخت چې زه مړه سم ته به بل واده نه کوې، ته به صرف ور صرف زما د بچیانو خیال ساتې او هغه به رالوی وې. باچا د دې د سمجاوېدلو ډېر کوشش وکړي چې ته دا رقم کښنۍ کښنۍ خبرو باندې ځان مه پریشانه کو، هر څه د خدای طرف څخه کېږي، ته به دا کیسو مه پریشانه کېږه. خو بهرحال دې اصرار ورته وکړي چې ته به زما سره خامخا واده کوې. اخر باچا مجبور سو د خپلې ښځې ته دا واده ورکړه که چیرې ته مړه سوې زه به بل واده نه کوم. نو د خدای داسې کارونه وو چې څو ورځې تېرې سوې. د باچا ښځه واقعي ناجوړه سوه او څو ورځې بعد مړه سوله. باچا چونکې د خپلې ماینې په مرګ باندې ډېر زیات غمزده سو، نو څو ورځې په سوګ کې تېرې کړې. د هغه نه بعد د خپل ژوند برقراره وساتئ او خپل کارونه په مخه واخیستو. د باچا آس پاس چې څه وزیرانو هغه د باچا ډېر زیات خوشامد شروع کړي او باچا یې پر دا مجبوره کړي چې ته دویم واده وکړه، ستا د خدمت لپاره څوک نسته، څو در څو به دا رقم یې کړ ته ژوند تېروې. اخر باچا د وزیرانو د مشورو او د دوی د خوشامد څخه ډېر تنګ سو. نو د وزیرانو په خوله یې وکړو یو بل واده یې وکړي. د دویم واده چې وکړي څو ورځې په دې منځ کې نورې تېرې سوې. دا ښځې ته چې دا معلومه سوه چې د باچا د اوله څخه دوه زامن سته، هغه د دا دواړو زامنو څخه ډېر زیات نفرت شروع کړي. او بیا یې ورځ باچا چې خپلې کمرې ته رالی
د ده ښځه یعنې کې دا نوې ماینه ډېره خفه او ډېره غمزده ناسته وه. باچا بیا پوښتنه جن وکړه چې ښځې ته ولې دومره خفه ناسته یې، څه غم دی ستا پر سر؟ نو دا ښځې ورته وویلې چې باچا سلامت، دا ستا چې کوم کشر زوی دی تورګل، د دې څه زما ډېر سخت نفرت کیږي. یا به ته دی د خپل ملک څخه باسې یا به ما ته طلاق راکوې. آخر باچا د دې د سمجاوېدلو ډېر کوشش وکړي، خو دا ښځه پر خپل ضد باندې ډېره سخته ولاړه وه. نو باچا آخر مجبور سو و دې ته وویلې چې ښځې ته غم مه کوه، زه به دا زما کوچنی زوی تورګل د خپل ملک څخه پسې واخلم. نو بیا یو خط ولیکئ او خط یې د خپل میل په مخ کې راوځړاوئ چې په هغه کې دا لیکلی و چې دا زما کوچنی زوی تورګل دې د نن نه بعد زما محل ته نه راځي او دی دې دا ملک پرېږدي. په دا ټیم کې د باچا دواړه زامن سپین ګل او تورګل میل خواته را روان و چې دوی د میل په مخ باندې یو خط ویل دی. خط چې تورګل وایي نو دی ډېر سخت پریشانه سو او خپل ورور سپین ګل ته یې وویلې چې اول مور موږ ته ایله کړو، اوس موږ پلار داسې کار وکړي چې زه د میل څه بند کړمه، لهذا ته د نن ولاړ څه د بابا خواته، زه به دا ملک او دا محل پرېږدم، ولې بابا خو زه د دا ملک څه وایستلمه. سپین ګل ورته وویلې چې تورګله ستا خبره بالکل صحیح ده، زموږ پلار زموږ په خوله نه دی، نن یې ته پسې واخیستې سبا کېدی سي ما پسې واخلې، نو ته زما کوچنی ورور یې، زه تا څنګه یې کړې لکمه، درځه چې دواړه ولاړ سو او دا ملک پرېږدو. خو بهرحال دوی دواړو خپل سامانونه سره راواخیستو او د محل څخه راووتو. روان روان ډېر زیات ګډ جنګل باندې ننوتو چې هلته دوی ډېر وږي هم سو، ستړي هم سو. په دې کې تورګل له ډېر سخت خوب ورلی. نو سپین ګل و تورګل ته وویله چې ته دلته د درختې لاندې راته بیده سه، زه به د لې پیره کوم دی ناکه یو داسې حیوان راسي چې ما تا ته ضرر راورسوي. نو سپین ګل پر چوکیداري سو، تورګل ورته بیده سو. څه ټیم تیر سو، پر درخته باندې دوه میټوګان رالو او څنګ پر څنګ باندې کښېنستو. یو میټو د بل میټو ته وایي چې هر څوک چې زما اواز اوري هغه دې دا واوري که هر چا زما غوښه وخوړه هغه ته به ډېر په اساني سره بادشاهت ور میلاو سي او هغه به ډېر اساني سره باچا جوړ سي. د دویم میټو دا ورته وویلې چې هر څوک چې زما خبر اوري هغه دې دا واوري چې هر چا که زما غوښه وخوړه هغه ته به د ډېرو پریشانیانو او د ډېر مصیبته بعد بادشاهت ور میلاو سي او هغه به باچا سي. سپین ګل چې دا خبرې واورېدې نو غشه راوکشه، داسې نوشانه یې پر دا دواړو میټوګانو باندې واخیسته چې په یوه تیر باندې دواړه میټوګان رایله کړو. هغه دواړه میټوګان چې رایله کړو دواړه یې پاخه کړو، اور یې بل کړي او په خپله دغه میټو غوښه وخوړه چې هغه دا ولي و چې هر چا چې زما غوښه وخوړه هغه ته به ډېر مشکلات سره بادشاهت میلاویږي. او دا بل میټو غوښه یې پخه کړله او خپل ورور تورګل یې راپورته کړي. هغه ته یې وویلې چې وروره ته دا غوښه راته وخوره، اوس به صدقې زه ارام درته وکړمه. تورګل هغه غوښه وخوړله او بیا د ځان سره سوچ وکړي چې دا زما ورور سپین ګل څومره زما خیال ساتي، زه بیده ولم د زما دپاره ښکار وکړي او بیا دا غوښه زما دپاره پخه هم کړله. اوس دی بیده دی، باید چې زه هم د ده دپاره یو ښکار وکړمه او د ده دپاره د خوراک دپاره شی جمع کړمه. نو ده چې شاوخوا وکتل ده ته یو شی هم ونه سول میلاو. نو ده ځان سره سوچ وکړي چې درځه دی لږ په دا ځنګل کې وګرځېږم، که چیرې یو شی را میلاو سو دغه ښکار به وکړم. ده چې سپین ګل دلته بیده ولو د درختې لاندې، د سپین ګل خوا څخه دی لږ مخته ولاړی، سپین ګل یې کړ پرېږداوی. په دې مابینځ کې یو غټ مار راپورته سو او د سپین ګل خواته رالی. د سپین ګل پر خوله باندې خوله کښېږده او دغسې ټوله ساه وکښله. تورګل چې لږ ټیم تیر کړي ده ته یو شی نه سو رامیلاو، ستړی سو. برته چې د سپین ګل خواته رالی نو سپین ګل بالکل بیده پروت و. دلته ماښام سوی و نو دی هم څنګ ته ورسره بیده سو او دواړه ډېر په خواږه خوب باندې در ساره بیده و. چې سهار سو تورګل راپورته سو، بیا یې له ځان سره سوچ وکړي چې دا سپین ګل ولې نه پورته کېږي، وختي هم زر عالم دی بیده و، اوس خو بیخي سهار دی،
نو د سپین ګل وښوراوی، لیکن سپین ګل هېڅ جواب هم درته نه ورکاوی. نو دته اخر دا معلومه سوه چې سپین ګل خو مړ دی. نو بیا د ډېرې ژړا وکړلې، ډېرې بغارې وکړلې، چغارې وکړې، خو بیا د ځان سره سوچ وکړي چې اوس خو مې ورور مړ سو، د ده د پټونګ دپاره یو کفن به پیدا کوم او بیا به دی دلته پټوم. نو دی روان سو، روان 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 ځنګل څخه ووتی، یو نوي ښار ته ور داخله سو. هغه کم ښار ته چې تورګل ور داخل سو، د هغه ښار باچا چې و هغه مړ سوی و، او دا وصیت یې کړی و چې د ده سره یو بازګی و چې هغه ډېر زیات مقدسه بازګی و، او دا یې هم ویلي و چې د هر چا پر سر چې دا باز کښېنستی هغه به زموږ د ملک نوی باچا وي. په دې منځ کې تورګل و دا ښار ته داخله سو، او د خدای کارونه داسې کېدل چې دا باز د تورګل پر سر باندې کښېنستی. ټول وزیران، ټول مشیران په دا باز باندې پسې وو چې د چا پر سر به کښېني. دا باز چې د تورګل پر سر کښېنستی، دا ټول وزیران و تورګل مخ ته جمع سو، او ده ته یې وویلې چې به ته زموږ د ملک باچا یې، اوس چې ته څه غواړې په دا ملک کې به هغه کېږي. تورګل ته چې بادشاهي ور میلاو سوه، د ده څخه خپل ورور سپین ګل هیر سو، او د خپلې بادشاهي په نشه کې د هر څه ویر سو چې د ده ورور هلته یکې تنها په ځنګل کې دغه پروت دی، او خپل د بادشاهت مزې شروع کړې. په دې منځ کې سپین ګل په ځنګل کې دغه پروت دی، او دلته یو سپیره یا جوګي چې موږ ورته وایي هغه تېرېږي د خپلې ښځې سره. نو دوی ویل دی چې یو ډېر ښایسته ځوان د ځنګل په مابین کې پروت دی. دوی چې ورانږدې سو، دوی ته دا معلومه سوه چې دا خو مړ دی. نو جوګي دا ورته وویل چې دا ځوان چې دی یو مار خوړلی دی، ځکه دا مړ دی. د جوګي معاینې چې دا ښایسته ځوان ویل دی، نو پر ده ډېر رحم رالی، او خپل مېړه ته دا ضد وکړي چې ته یو چم وکړه، یو طریقه وکړه چې دا ځوان برته راژوندی سي. اخر د معاینې د ضد څخه جوګي تنګ سو، او بیا یو داسې منتر ووایي، یو داسې جادو یې وکړه چې د هغه د جادو د وجې هغه مار برته د جوګي خواته رالی، او جوګي ته یې وویلې چې زه ډېر سخت پریشان یم، زما زړه پټاویږي او زما سر ډېر بد ګرم دی. نو د جوګي ورته وویلې چې ستا زړه پټاویږي، ستا سر ګرم دی، دا په یوه طریقه باندې سمیږي چې د کم ځوان څخه ته ساه اخیستې ده هغه ته خپله ساه ورکړه. د جوګي خبره چې مار واورېده، مار برته ولاړی، د سپین ګل پر خوله باندې یې خوله کښېږدوله، او هغه ته یې خپله ساه برته ورکړه. سپین ګل چې ساه راغله، سپین ګل ژوندی سو، او بیا یې وویلې چې په ما څه سوي وو. نو بیا دا جوګي و، د جوګي معاینې د ده سر خلاص کړي چې دا رقم یو مار ستاسو ساه اخیستې وه، ته مړ وې، اوس یې برته ساه درکړه، ته راژوندی سوې. د دا جوګي و، د جوګي د معاینې یو اولاد هم نو دی د ده سره ډېر زیات محبت مینه درلوده. ده ورته ویلې چې زه به ستۍ سره ولاړ سم، خو هغه ورته ویلې چې زموږ چې دی ټکانه نسته، کله په یوه ملک کې، کله په بل ملک کې، کله په یوه ځنګل کې، کله په بله صحرا کې، موږ خو په ماران پسې ګرځو، ماران پیدا کوو، دا زموږ مشغله یا بولې، دا زموږ کار دی. د دوی خبره چې دا سپین ګل واورېده، نو ورته ویل ټیک دی، بیا به زه پر بله لار ولاړ سم، د یو ښار په خوا به ولاړ سم. نو جوګي و، د جوګي معاینه په خپله لار روان سو، سپین ګل په خپله لار روان سو. سپین ګل روان 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 د یو ښار طرف ته ورنږدې سو، خو دلته پر ده باندې ماښام سو. د ماښام ټیم و، نو دی چې دروازې خواته ورغلی، د ښار پر دروازه باندې چې کوم چوکیدار ولاړ و، هغه و سپین ګل ته ویلې چې دروازې بندې دي، موږ اوس تا ته دروازه نسو در خلاصوی، ته سهار راسه. سپین ګل ډېر خواستې ورته وکړې، ډېرې زارۍ ورته وکړې، خو دا چوکیدار دته دروازه نه ور خلاصوله، او دا یې ورته ویلې چې د باچا دا حکم دی چې د ماښامه بعد دې دروازه چاته نه خلاصېږي. د دې وجه دا وه چې د ځنګل سبا ورځ یو شیر ښار ته ننوتی، او د ښار پر خلکو به حملې کولې، کله به یې کوچنی خوړلی و، کله به یې لوی سړی خوړلی و. نو د دې د وجې څه دا ټول ښار پریشانه و. نو لحاظه باچا دا حکم ورکوي چې د ماښامه بعد دې ګیټونه بندېږي، او بیا یې در سره یو چاته هم نه خلاصېږي.
او دا ټول خلک د دا شعر سره ډېر سخت پریشان هم وو. نو لہذا و سپین ګل ته معذرت وکړي چې موږ تا ته دروازه نسو در خلاصوی. سپین ګل هلته د دروازې مخ ته کښېنستی. د سره یو لږ اسله سره وه چې په هغه کې یو توره وه، یو غشه وه او څو تیران وو. لہذا هلته د انتظار شروع کړي. لږ ټیم بعد یو شیر د دروازې خواته رانږدې سو او پر سپین ګل باندې د حمله کولو کوشش شروع کړي. سپین ګل ډېر بهادوره ځوان و. هغه د دا شیر ډېر ښه مقابله وکړه. دا چوکیدار په دروازه باندې دا ټوله مقابله ولیدله. آخر سپین ګل دا شیر مړ کړي او چوکیدار دا ټوله نظاره ولیدله. چوکیدار چې په دا خبر سو چې دا شیر اوس مړ سو، هغه سپین ګل ته دروازه ور خلاصه کړه او سپین ګل یې قیدخانې ته واستوی او دا مړ شیر یې راواخیستی. سار یې باچا ته ورښکاره کړي چې دا شیر ما پخپله مړ کړي. اوس دې دا زموږ خلک، دا زموږ ولس دې د شیر څخه نه بیریږي، ولې دا شیر خو ما مړ کړي، لہذا ما ته دې ډېر ښه انعام راکړل سي. باچا د ده کارګردګي سره ډېر زیات خوشحاله سو او ده یې د دغه ملک یو کوچنی وزیر جوړ کړي. دلته سپین ګل په قیدخانه کې دی او ډېر زیات پریشان هم دی چې اخر زما به څه حال وي. ما دا دومره ټیم په ځنګل کې تیر کړي او ځنګل کې ما ورور زه پرېږدولم. دلته یو بل ښار ته رالم چې په هغه کې یو چوکیدار زه قیدخانې ته واستولم. دا به څنګه ژوند وي؟ په دې منځ کې د باچا و دربار ته یو ډېر غټ تاجر راورسېدی. هغه د باچا په سلطنت کې د خپل مال خرڅ کړي او ډېر ښه پیسې هم وګټې او د خپلو پیسو باندې بیا نوی مال واخیستی. هغه یې خپلې کښتۍ له بوتی، په کښتۍ کې ښه مال جمع کړي چې هغه ډېره غټه کښتۍ وه او بیا د هغه کښتۍ د روانېدو کوشش وکړي، خو کښتۍ د ځای څخه نه ښورېدله. یو پوه سړي و ده ته وویلې چې دا کښتۍ ستا د هغه وخت پر مخ نسي تللی چې تر څو پورې د یو انسان وینه تا په دا کښتۍ او په دا سمندر کې نه وي توی کړی. نو لہذا د تاجر برته د باچا خواته رالی. باچا سې دا عرض وکړي چې باچا سلامت ته ماته یو سړی راکړه چې زه یې قربان کړم، د هغه په بدله کې به زه تا ته ستا د خولې پیسې درکړم. دا باچا چونکې تورګل و، تورګل ورته پیسې خو ته ماته راکوې، دا خو ښه خبره ده، خو زه دا ظلم نسم کوی چې تا ته یو عام سړی په لاس درکړم او ته هغه په سمندر کې قربان کړې. ها که ته چیرې یو سړی په خپله پیدا کوی چې د پیسو په عوض باندې، نو زه تا نه راګرځوم. هر څوک چې تیار وي د پیسو دپاره خپل ځان قربانوي، هغه دې تاله درسي. نو د تاجر په ټول سلطنت کې دا اعلان وکړي چې هر څوک چې پیسې په کار وي زه هغه ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوم، خو هغه دې ماله راسي او خپل د ځان قرباني دې وکړي. یو سړی په دا سلطنت کې داسې نه و چې هغه دې دا ته تیار سوی وای چې د پیسو دپاره خپل ځان قربان کړی وای. لہذا آخر دا تاجر برته پښیمانه سو. باچا خواته رالی چې داسې سړی خو نه پیدا کېږي. په دې منځ کې هغه وزیر دا ټوله کیسه اورېدله. نو د ځان سره سوچ وکړي چې هغه کم سړی چې شیر مړه کړی دی، یعنې کې سپین ګل هغه په قیدخانه کې دی، هغه به زه درته په لاس ورکړم، دی به هغه حلال کړي، هغه به قربان کړي، نو به زما د سپین ګل څه هم ځان خلاصي، مخ ته به ماته بیا مسله نه وي. داسې نه وي چې باچا را خبر سي چې دا شیر خو سپین ګل مړ کړی دی، نو بیا به ماته سزا هم راکړي او د وزارت به هم راسه واخلي. نو هغه د تاجر خواته ولاړی. هغه ته وویل چې زه تا ته سړی په لاس در کوم، ته هغه ماضي ځان سره بوځه او خامخا یې قربان کړه. تاجر و دا وزیر ته پیسې ورکړې. دا وزیر سپین ګل و ده ته په لاس ورکړي. تاجر چې سپین ګل خپل کښتۍ خواته بوتی، یو غټه چاړی راوکشه، هغه یې ترې کېدنګ شروع کړي. نو سپین ګل پوښتنه جن وکړه چې ته دا چاړه ولې تېروې؟ نو د تاجر ورته وویلې دا د دې دپاره تېروم چې زه په دې باندې تا حلالوم، ولې چې دا زما جاز په اوبو کې ولاړ دی، په دې کې ډېر سامان پروت دی، نو زه په دې باندې تا حلالوم او تا قربانوم. ولې ما ته ډېر پوه سړي ویلي دي چې در څو پورې تا وینه په دا کښتۍ او سمندر کې نه وي توی کړی، ستا دا کښتۍ پر مخ نسي تللی. ها که ته چیرې یو داسې کار کوی سي چې دا زما کښتۍ بغیر قرباني، بغیر د وینو ته پر مخ باندې بیوی سي، نو زه بیا تا نه حلالوم. ما ته هم دا خوند نه راکوي چې یو انسان زه حلال کړم. نو سپین ګل ورته ویلې چې تاجره ته بالکل بې فکر اوسه، زه دا ستا کښتۍ در روانوم، ته مازې لږ ما ته ټیم راکړه.
تاجر دته یو 15 منټه ورکو، دی ولاړې په کښتۍ کې وختې، یو ستن یې راواخیسته په خپله ګوته کې ووهله، څه وینې په کښتۍ کې توی کړې د خپلې ګوتې څه، او څو څاڅکي په سمندر کې توی کړلو. د دې څه دا کښتۍ پر مخ باندې روانېدنګ سټارټ شوله. تاجر د سپین ګل سره ډېر خوشحاله سو او ده ته وویلې چې ته اوس راځه زما سره ولاړ سه، تا ته به زه ډېرې پیسې درکړم، زه داسې کاروبار کوم، یو ملک ته ځم هلته مال خرڅوم، بیا د هغه ملک څخه مال راخم بل ملک ته راوړم هلته یې خرڅوم. نو سپین ګل د تاجر سره ملګري سو، دی په یو ملک ننوځي، د هغه ته مال خرڅوي او د هغه ملک څخه مال راخي بل ملک ته بیایي. په دې منځ کې دا سپین ګل او تاجر په یو ملک ننوتو او په هغه ملک کې کپړې خرڅولې. نو هلته چې په کوم دکان کې دی کپړې خرڅولې، هلته د تاجر سپین ګل ته ویلې چې ته به دلته څو ورځې تېرې کړې، د کپړې به دلته خرڅ کړې، بیا به موږ ځو. په دې منځ کې د هغه ملک د باچا لور د کپړو اخیستونکو دپاره بازار ته راله. هغه چې سپین ګل ویل دی، نو سپین ګل یې ډېر زیات خوښ سو او خپل پلار ته ویلې چې زه د دا سړي سره واده کول غواړم چې د هغه نوم سپین ګل دی. سپین ګل یې د باچا محل ته راوبولی. باچا هم د هغه سره ملاقات وکړي، د هغه سره ډېر زیات متاثره سو او خپله لور یې سپین ګل ته په لاس ورکړه او تاجر سپین ګل ته یې ډېرې زیاتې تحفې هم ورکړلې. د دوی جاز بلکل ډک سو. تاجر چې دا ټول سیسټم ویل دی نو ډېر زیات لالچي سو او ورته ته ډېر ښه خوند ورکوي چې دا خو ډېرې زیاتې پیسې موږ ته باچا راکړلې. نو دوی روان د سمندر په مابینځ کې وو. نو د 2 ورځې په سپین ګل باندې دا کښتۍ وچلوله. 2 ورځې بعد یې سپین ګل ته وویلې چې ته اوس کښتۍ ما ته په لاس راکړه، ته ورسره لږ ارام وکړه. سپین ګل ډېر زیات ستړی و، دی چې څنګه خپل کټ ته راورسېدی نو بیده سو. په دې منځ کې تاجر د ځان سره دا فیصله وکړه چې ولې داسې کار نه وکړم چې دا سپین ګل زه په سمندر کې تس کړم او دا ټول جایداد ما ته راپاته سي او د ده معاینه هم ما ته راپاته سي. نو لحاظه تاجر رالی، سپین ګل یې په سمندر کې تس کړي او بیا د ده معاینې ته دا وویلې چې سپین ګل په سمندر کې ایله سو او مړ سو. خو د سپین ګل معاینې دا ورته وویلې چې زما د میړه یعنې کې د سپین ګل قاتل ته تا دی په سمندر کې غورځولی دی. سپین ګل چې څنګه په سمندر کې ونښتی، سپین ګل له په مخه باندې یو داسې غټه د تختو ټوکړه په لاس ورله چې پر هغه باندې دی کښېنستی او دا ټوکړه تله او د سمندر کنارې ته راورسېده. دلته سپین ګل ډېر زیات وږی و، څو شپې په منځ کې تېرې سوي وې. خو بهرحال دی د سمندر کنارې ته راورسېدی. هلته یو دوبي او د دوبي کور والا خپلې کپړې پرینځلې. هغو چې دا ویل دی چې یو ځوان د سمندر پر کناره باندې پروت دی، نو هغه خواته ورلو او دا ځوان یې د خپل ځان سره کور ته بوتی. سپین ګل ته یو ګیلاس شیدې ورکړلې او ښه تازه فروټ یې ورکړلو. سپین ګل چې دا تازه میوې او شیدې وخوړې، دی ډېر زیات بیداره سو او بیا یې خپله کیسه ورته وکړه چې دا رقم زه په جاز کې یم او دا رقم یې زه راتز کړمه. دلته د تاجر د سپین ګل و معاینې ته ډېر زیات خواست کوي چې ته زما سره واده وکړه. خو د سپین ګل معاینې دا ورته وویل چې زه ستا سره واده څنګه وکړم، ته خو زما خسر یې. بیا دا د تاجر کیسه ورته وکړه چې دا زما اصل زوی نه دی، دا د زه خالي په خوله باندې زوی وایم. دا خو دا رقم د باچا د یو قیدخانې څخه ما آزاد کړي او زما سره راسره و. لحاظه زه د ده پلار نه یم او ستا خسر نه یم، ته زما سره واده وکړه. خو د سپین ګل معاینې ورته وویل زه ستا سره واده نه سم کوی، زما سپین ګل ډېر زیات یادېږي او زه د الله څخه دا دعا کوم چې خدای دې هغه بچاو کړي. خو د تاجر ورته وویلې چې هغه د سمندر په مابین کې ایله سو او ډېر مشکله ده چې هغه به بچاو سوی وي. خو بهرحال لږ ټیم په دا کې تیر سو. سپین ګل دلته د دوبي د معاینې سره اوسېدی. هغو پر ده باندې ډېره زیاته مینه راله. بیا سپین ګل ته یو داسې معلومات وسو چې دا نوي ښار ته یو غټه کښتۍ را روانه ده او په یوه ورځ کې را رسیږي. نو لحاظه سپین ګل د دوبي ښځه چې اوس ده ته په زوی باندې ویلې، هغه ته وویلې چې ته سبا ورسه، دلته یو ډېر غټ جاز راځي، د هغه څه کپړې راټولې کړه او بیا یې راوړه او هغه ته دا ووایه چې موږ به تا له کپړې پرینځو. د دوبي معاینه د سپین ګل په ټوله کیسه باندې خبره وه.
هغه ولاړه. سار چې جاز راورسېدی تاجر سره میلاو سوه. تاجر ته وویل چې کثیر ستی کپړې سته، موږ به درله پرینځو، موږ د دوبي کار کوو. تاجر ورته وویل چې بالکل موږ سره څه جوړې سته هغه به درکو. بیا یې دا سوچ وکړي چې د سپین ګل مینا یې کړه او پریشانه ناسته ده. ته راسه د دوبي ښځې ته به زه ووایم چې صدقه یې د دې سره کښېني، که چیرې د سپین ګل مینې لږ طبیعت برابر سو. نو دا دوبي ښځې ته وویل چې ته ولاړ شه، دلته یو ښځه ده هغه سره میلاو شه. د دوبي مینه راله، ښځې سره میلاو شوله، د سپین ګل د مینې سره میلاو شوله. هغې سره لږ ګپه وکړه. بیا ورته وویل چې پریشانه کېږه مه، ستا میړه سپین ګل ژوندی دی، ته په دې مه پریشانه کېږه، هغه زموږ په کور کې دی. او بیا دا ورته وویلې چې د تاجر که بله ورته ته دا وویلې چې زه ستا سره واده کول غواړم، نو ته دا مور ته وایه چې زه واده نه در سره کوم، بلکې دا ورته ووایه چې زه ستا سره واده کوم، خو ته به ماته د تورګل او د سپین ګل کیسه کوې. در ساته چې تا د تورګل د سپین ګل کیسه نه یې راته کړې، زه ستا سره واده نه کوم. دا ښځې ورته وویلې چې ټیک دی، زه به بالکل دغه رقم کوم. او بیا دا د دوبي ښځه راغله، سپین ګل خواته راورسېده، هغه ته یې ټوله کیسه وکړه چې دا رقم زه جاز ته ورغلم، هلته یو ښځه وه چې ستا مینه وه، هغه ته ما دا رقم کیسه وکړه. نو سپین ګل ورته وویل چې بالکل صحیح کار دې کړی دی. بیا په دې کې یو ورځ تېره سوه. د تاجر بیا د سپین ګل مینې ته راغلی چې ته زما سره واده ولې نه کوې، زه ستا هر خواهش در پوره کوم، ما سره ښه دولت هم ستا او ستا به ډېر زیات خیال ساتم. نو د سپین ګل مینې ورته وویل چې ټیک دی، زه ستا سره واده کوم، خو زما یو شرط دی. ده ورته وویل راویښه چې ستا هر شرط دی زما منظور دی. نو دې ورته وویلې چې ته به ما د سپین ګل او د تورګل کیسه کوې. نو تاجر دا ورته وویلې چې د سپین ګل د تورګل کیسه خو ماته نه ده معلوم. نو بیا دا ښځې ورته وویلې چې بادشاه ته هر کار کوې، د هر چا څه چې ماته دا کیسه را پیدا کوې، کې بل څوک راته کوي، کې ته راته کوې، خو ماته به دا رښتیا کیسه کوې چې دا څنګه کیسه وه. نو تاجر ورته وویل ټیک دی، ته ماته لږ ټیم راکړه. تاجر په ښار باندې راننوتی او د ډېرو خلکو څخه دا پوښتنه کوله چې د تورګل د سپین ګل کیسه چاته ور معلومه ده. خو آخر یو چاته هم دا کیسه نه ور معلومه. آخر تاجر رالی د باچا و دربار ته راورسېدی او دا یو عرض ورته وکړي چې باچا سلامت، که چیرته ماته د تورګل د سپین ګل د کیسې د ویلو والا سړی را پیدا کړې، نو زه به هغه ته ډېرې پیسې ورکړم. ولې زما مینه زما سره د راسته واده نه کوي چې تر څو پورې د سپین ګل او د تورګل کیسه دې نه یې اورېدلې. باچا ورته وویل ټیک دی، زه به په خپل سلطنت کې اعلان وکړم چې هر چا د تورګل د سپین ګل کیسه یې زده ده، هغه ته به زه ډېر غټ انعام ورکړم. ده په ټول سلطنت کې دا اعلان وکړي چې ډېر غټ زیات انعام به ورته میلاو سي هر هغه سړي ته چې د تورګل او د سپین ګل رښتیا کیسه یې زده وي. خو په ټول سلطنت کې یو هم داسې سړی نه و چې د تورګل او سپین ګل کیسه یې زده وای. خو دا اوازه ولاړه سوه چې د دوبي یو لور ده، د هغه یو داسې کیسه یې زده ده چې هغه د تورګل او د سپین ګل کیسه ده. نو لہذا د دوبي لور یې و دربار ته راوبلله او د سلطنت ټول خلکو ته یې وویل چې هر څوک چې د تورګل د سپین ګل کیسه اورېدن غواړي هغه دې دربار ته ځان راورسوي. ټول خلک دربار ته راورسېدو او د دوبي لور ته یې وویل چې ته کیسه راته وکړه. د دوبي لور خو نه وله، البته چې دا کوم لور چې وه چې برقه یې اغوستې وه هغه په اصل کې سپین ګل و. ده پر ځان باندې برقه اچولې وه او هغه محفل ته راورسېدی. دلته تاجر هم هغه خپله ښځه په برقه کې هغه محفل ته راورسوله. ولې د ده سره به دا ښځه هغه وخت واده کوي چې د تورګل او سپین ګل کیسه واوري. نو ټول خلک په موجودګۍ کې د دوبي لور چې په اصل کې سپین ګل و هغه دا کیسه شروع کړه. خو د دوبي لور یعنې کې سپین ګل یو شرط کښېږدوی چې باچا سلامت دا کیسه زه هغه وخت کومه چې دا کومه کیسه شروع وي په دې مابینځ کې کار څوک وګایدي هغه ته به 100 کوړې میلاویږي. نو دوی ورته ویل ټیک دی، باچا سلامت دا شرط ورته منظوره کړي، ول صحیح ته کیسه شروع کړه. نو د دوبي لور یعنې کې سپین ګل چې کیسه شروع کړه، نو کیسه در ازاګۍ راورسېده، در ماره پر راورسېده چې دلته مار سپین ګل وخوړی
او سپین ګل دلته مړ سو او بیا ورته وویلې چې دا نوره کیسه به زه بیا سبا درته کوم. دا بله ورځ بیا خلک سره جمع سو، بیا د مار د کیسې څخه کیسه شروع سوه او بیا د شعره پورې کیسه راورسېده. د دوبي لور دا ورته وویلې چې سپین ګل داسې شعر مړ کوي او هغه چوکیدار دا سپین ګل یې داسې په جیل کې کوي. نو دلته د هغه وزیر څخه ناره وسوله چې باچا سلامت دا ښځه درواغ وایي، دا رقم کار سوی نه دی، شعر خو ما په خپله مړ کوي او ځکه سپین ګل پیژنم له هم نه. دا به دوبي لور دا ورته وویلې چې ده ته دې 100 کوړې ورکړل سي، ولې زما په کیسه کې چې هر څوک که وږی دی هغه ته به 100 کوړې میلاویږي. نو باچا حکم ورکوي چې دا وزیر دې 100 کوړې میلاو سي. نو څو کوړې چې دا وزیر وخوړې بیا یې رښتیا ورته وویلې چې واقعي سپین ګل داسې راغلی و، دا رقم شعر یې مړ کوي او بیا ما په قیدخانه کې واچوئ. د هغه نه بعد بیا کیسه دغه ځای شروع سوه. نو بیا د سمندره پورې کیسه راورسېده. د دوبي لور ته وویلې چې داسې تاجر را ولاړ سو، سپین ګل یې په سمندر کې تس کوي. دلته تاجر په کپ اخته سو او داسې ناره وسوه چې باچا سلامت دا دروغ وایي، دا کیسه دا رقم نه ده، ما سپین ګل په سمندر کې نه دی تس کړی، دا ښځه دروغ وایي. دا ښځې بیا باچا سلامت ته وویلې چې دا سړی زما په کیسه کې وږی دی، نو ده ته دې 100 کوړې ورکول سي. باچا سلامت حکم ورکوي چې تاجر ته دې هم 100 کوړې ورکول سي. تاجر چې 2 کوړې وخوړې بیا یې رښتیا ورته وویلې چې وکه ما سپین ګل په سمندر کې تس کوي او زما سره چې کومه ښځه ده دا زما معاینه نه ده، دا د سپین ګل ښځه ده. نو بیا باچا سلامت و دا ښځې ته وویلې چې ته څوک یې، ته دا کیسه څنګه داسې معلومه ده، ته ماته خپل مخ راښکاره کړه. نو دا ښځې چې د خپل مخ څخه نقاب دی کوي نو دا ښځه نه وه بلکې سپین ګل و. باچا سلامت چې خپل ورور ولدی ډېر زیات خوشحاله سو او ده یې غوزي کې وناوی، د دوی دواړو د سترګو اوښکې را روانې سوې او بیا یې د تاجر څخه هغه ښځه چې د سپین ګل معاینه وه ده ته برته ورکړله او دوی دوو ته په محل کې ځای ورکړي او دلته په خوشحالي باندې سره واوسېدل. دلته هغه جوګیان چې سپین ګل یې بچاو کړی و هغه د باچا محل ته راورسېدل. نو بیا د سپین ګل پوښتنه ځینې وکړه چې زما پلار څنګه دی. نو د جوګیان ورته وویلې چې ستا پلار چې دی ډېر سخت بیماره دی او هر وخت د سپین ګل او د تورګل خبرې کوي چې هغه به زه کله ووینم. دا خبره چې سپین ګل او تورګل واورېده دوی د خپل پلار د ملک په خوا باندې روان سو. هلته د پلار سره ملاقات وکړي. پلار یې ډېر زیات خوشحاله سو چې دوی دوه ورالو او بیا څو ورځې بعد پلار مړ سو او سپین ګل ته هغه بادشاهت ورکړي. سپین ګل د هغه ځای باچا سو. تورګل چونکې د بل ملک باچا و نه خپل ملک ته رالی او داسې دوی دواړه باچاګان سو. دغه میټرو خبرې رښتیا سوې چې کوم ویلې چې هر چا چې زما غوښه وخوړه هغه به باچا کېږي په اساني سره. هغه غوښه اصل کې تورګل خوړلې وه او هغه میټرو خبره هم رښتیا سوه چې کوم ویلي و چې هر چا که زما غوښه وخوړه هغه به په ډېره سختي سره باچا کېږي. د هغه غوښه سپین ګل خوړلې وه. نو